په وروستیو کې په کندهار کې کورنۍ بې ځایه شوي له نږدې ولایتونو او نږدې ولسوالیو څخه خلک د ژوند د ناچارۍ مجبوریتونو او د وروستیو ناامنیو له کبله څخه د کندهار تر ښاره پورې راغلل. په کندهار کې الحمدلله د نورو دولتي با مکلفیت ادارو ترڅنګ کندهاري با احساسو ځوانانو د خپلو دغو هیوادوالو د مجبوریت لاس ونیوی او د دوی تر ډیرو کورونو پورې په خپلو کې په اتحاد او اتفاق مرستې راټولې کړلې او د یادو مظلومو کورنیو بې ځایه شوو تر کورونو پورې ورسولې. دا چې په دغه پروسه کې څه ترسره شول تر څو د خلکو پورې مرستې ورسول شوې او د دغو با احساسه ځوانانو په راتلونکي پلانونه څه شوي. زه د کندهار د ځوانانو چارو د محترم امیر ځوان ښاغلي حفیظ الله پوپل صاحب سره بحث لرم او د دوی د دغې لړۍ په اړه ورسره خبرې کوم. پوپل صاحب، لومړی خو د دې ټولنې د یو اوسېدونکي په صفت در څخه مننه کوم چې د خپلو مظلومو هیوادوالو لاس مو ونیوی. تشکر. پیل کې به راته ووایه چې دغه لړۍ مو څنګه را پیل کړله او څومره مرستې مو تر خپلو کورنیو بې ځایه شوو دوستانو پورې ورسولې. زه پیل کې تاسو ته ښه راغلاست وایم. ډېره مننه چې راغلاست او د دغه پروسې څخه یا د جریان څخه د خبرېدو په موخه مو موږ ته چانس راکړئ. د ځوانانو چارو امریت هر کال د ژمي په رارسېدو سره او د روژې په رارسېدو سره که څوم زموږ په وظیفه کې نشته خو د هغه احساس د مخې یا د دې ټولنې د هغه مشکل ته په کتلو سره موږ یو مجبوریت احساسوو چې باید د غریبانو سره د مرستې راټولولو یو لړۍ راپیل کړو. نو هر کال موږ تقریبا د 200 په شاوخوا کې د ځوانانو څخه به مو غوښتنه کول چې هغه مستعمله کالي، پټوان، کورتۍ، کوټ، بوټونه چې تاسې تېر کال کې استفاده ځینې کړې ده هغه راوړئ تر موږ پورې تر څو موږ یې تر نورو پورې ورسوو. چون دا ځل بدبختانه د جنګ لړۍ ډېره شوله، د ولسوالیو څخه په زرهاوو کسان ښار ته مهاجر شوله. بیا د یخ په یو داسې ټاپ موسم کې چې په هغه کې په هیڅ صورت باندې موږ تاسې په خپلو کورونو کې په دغونده تاوده حالت کې ځان تود نسو ساتلی. نو هغه کسان چې په د غرونو په لمنو کې او په دښتو کې پراته دي په یو خیمه کې توس یې نه درلودی، کالي یې نه درلودله، د پټېدو شی نه درلودی. نو مو مجبوریت احساس کړي او مجبور شولو چې خپل د ملګرو یو ټیم واستوو د سروې په موخه. د سرې کلا په منطقه کې زموږ ملګري تللي وو، هلته هغه اوضاع چې یې کتلې وه د شپې دغه ځوانان، ښځې او نارینه، سپین ږیري وو، د ماشومان، دا ټول د شپې به ویښ وه، سهار به دغسې لمر ته بېلېدل. نو هغه سروې ټیم تللی وو د ذاکر شریف د منطقې، د پنجوایي، د ارغنداو، د ژړۍ، د مهاجرو د کمپونو څخه یې لیدنه کړې وه. د هغو څخه یې هغه ګزارش چمتو کړی و. بیا چې راغله نو بیا یې وویله چې یا دا وارې په 200 نفرو باندې دا کار نه کېږي، مجبور یو چې دا وارې زرو کورنیو ته دا مواد ورسوو. نو هغه و چې د ملګرو د کندهار د با احساسه ځوانانو د کورنیو د ډېرو درنو مندو او پلرونو، بیا د هغه ښځو چې په تلویزیون کې پرله پسې څه خبرتیاوې لیدلې وې، زنګونه یې راواله، اکثرو خپل د کور جامې او توکي راستولي وو، اکثرو توسان راستولي وو، اکثرو خوراکي توکي راواستوله. ډېریو بیا د پیسو د راستولو دغه وکړي، خو موږ ورته ویل چې پیسې نه، خوراکي مواد یا موږ دغسې شیان غواړو، ځکه د پیسو په مرحله کې بیا مشکل پېښېدی. نو په دې کې زموږ هغه ملګري چې وه، زموږ ځوانان، هغه ځوانان چې زموږ سره په دا ګروپ کې راسره وه، دوی ټولو خواري وکښله، د شپې او د ورځې زحمتونه وکښل چې خپلو ملګرو ته زارۍ وکړي چې پیسې راکړئ، موږ مواد به رانیسو یا تاسې مواد راته وسپارئ، فقط د دغه غریبانو د لاسنیوي په خاطر باندې. نو هغه و چې تقریبا موږ د 800 کورنیو دپاره خوراکي توکي او د کالو، د کوچنیانو کالي و کوټو، د ښځې کالي و کوټو، د نارینه کالي و کوټو، اکثره شیان یې د کباړي څخه موږ رانیول، ښه شیان وه. فقط هغه جامې چې وې دا مستعمله وې. یو دانه توس و، په هغه کې د عصري توسان هم و او د کباړي دا هم وه. یوه جوړه بوټونه وه، په دې کې بره، غوړي، اوړه، چای، نخود، پلمېټ، دا شیان هم شامل وه. نو هر چا تر خپله وسه پورې کور یوه دانه همکاري یې وکړه، اکثرو بسکوټ راواستول، یوه قوطۍ بسکوټ مو پکښې ورکول. نو تر ډېره حده پورې ډېر ښه خوندور کیټان جوړ شوله، هرې کورنۍ ته یو داسې ښه کیټ ورسېدی چې موږ د هغه توقع نه درلودله. شاید تر ډېره پورې ګزاره مو ورباندې سوې وي. چون حالت ډېر خراب دی، اوس هم مهاجر و دغه را روان دي
موږ هغه لړۍ نه ده درولې، اوس هم د ښار دپاره اخته یو. د ولسوالۍ کار مو وکړ، 2500 په پنجوایي کې، 220 په ارغنداو کې او 220 په ژړۍ کې مو دا کټونه وویشل. نو اوس د ښار نوبت دی. په ښار کې هم ځینې کورنۍ راغلي دي چې په کورونو کې پټې دي، دوی عادت نه لري چې چاته لاس ونیسي. موږ بیا داسې د یو پټ سروې د مخې معلوموو، بیا هغه شیان ورته رسوو. خبره مو د مشخصوالي وکړه، لکه تاسو چې ویل اوس هم د سیمو څخه خلک را روان دي راځي تر ښارونو پورې. الله تعالی خو دې لومړی د امن فضا رامنځته کړي. څه ډول بیا د پروسه پر مخ باندې بیا چې خلک تعیین کړي، ویې پېژنئ، بیا د مرسته څه رقم رسوئ تر هغو پورې؟ اول خو که دا ووایو چې د لومړۍ ویش موضوع څنګه وه، موږ چې ساحې ته د کسان واستوله، هلته مو کسان مشخص کړه، بیا مو خپل کارډونه ورته جوړ کړل. مشخصو کسانو ته مو کارډونه ورکړه، ځکه مستحقې کورنۍ خو بیخي ډېرې کم شیان چې ته هلته وړې، بیا چور جوړېږي، راشي د دې کسانو، هر څوک ځان مستحق بولي، شاید مستحق کم هم وي، خو چون دا یو خیریه بنسټ نه دی او دلته د پیسو د موادو په زیات شمېر دغه نه و چې موږ ټولو ته رسولي. نو کارډونه مو ورکړله، کسان مو مشخص کړه. په هغه ورځ چې ورغلو مو ورته ویل چې یوازې کارډو والا خلک دې راسي. په ښار کې هم دغسې دی. په ښار کې هم موږ چې کله د اعلان کوئ پر تلویزیون باندې یا پر راډیو باندې، نو ډېری کورنۍ که د مرستې دپاره، د مرستې ورکولو دپاره زنګ ووایي، ډېری کورنۍ بیا د مرستو غوښتلو دپاره زنګ ووایي. دوی دا ویله چې موږ راغلي یو، د هلته په دا کورو کې پراته یو، تاسې خپل ټیم راواستوئ، زموږ ساحه دې وګوري، ځای دې مو وګوري، بیا دې مرستې دغه کړي. نو یعنې په تېره هفته کې هره ورځ 8 ښځینه کونډیانې یا نارینه کسان چې د میرویس روغتون شاته په دغه دښتو کې د بابا صاحب خواته چې لار تللې دلته پراته وه، یا د کوتلې موشچې سره چې پراته وه، یا د اجاره په منطقه کې دغه کسان راغلي دي. د لیر توسان و خوراکي مواد هغه شیان چې موږ درلودلي دي همو ټول په لاس ورکړي دي. کټونه د لیر اوس هم تیار دي. موږ په اخته یو، چون هغه د لړۍ شروع وه په ډېر تیز حالت کې موږ دغه شیان ترلاسه کړله، سره ترتیب مو کړله او یو مو وړله. خو اوس هم اعلانونو دغه مو په دې خاطر نه دي کړي چې که چېرې دا سره طویل مدته سي یا اوږده سي، کیدای سي ډېری ته شک پیدا سي چې نو خو جنګ خوا دې اوس یا په اصطلاح درېدلی دی یا تس لا تر دا اوسه پورې اخته دا څومره کیسه ده. خو بس د دغه موضوع څخه د مخنیوي په خاطر باندې اوس هم پټ پټ اخته یو. هغه ملګري چې همکاري کوي د هغو چې په یوه لاس موږ ته د شیان په لاس راځي، په بل لاس یې ویشو. دغه د کورونو مسله اوس هم ډېری په کورونو کې شته. پرون یو نفر و د هغه جنګ څخه راغلی، یو بله ستونزه یې درلوده، د هغه د حالت په خاطر باندې مو کار وکړي. اکثر میندې د خپلو اولادونو د شیدو، د دوا او د ځینو نورو شیانو دپاره زنګونه وهي، یا راځي مراجعه کوي، یا د دوستان چې ما پېژني یا زموږ دفتر پېژني چې خبر دی چې دوی دلته مرسته ورکوي، هغه بیا زنګ راووایي چې دغسې که یو شی مې ستا زه به دا کسان در واستوم. نو په دغه خاطر هم دا لړۍ دوام لري، خو هغومره تیزه نه ده لکه موږ چې د 200 کورنیو دپاره کټونه برابروو. که زموږ لیدونکي دا اراده ولري چې هم مرستې وکړي، د خپلو هېوادوالو لاسنیوی ونیسي، څه رقم کولی شي چې تر تاسو پورې خپلې مرستې راورسوي؟ یو خو زما ادرس چې دی هغه موږ د ملګرو سره چې سلا وکړله، دوی ویله چې دا یو مرکزي نقطه ده د اطلاعات فرهنګ ریاست، دلته به شیان راوړي، د دې ځای څخه یې تاسې ترتیبوئ. نو اوس هم ډېری داسې کسان دي کور یې ودان غوټه یې راوړي، په دروازه کې ایښي، پولیس چې یا چوکیدار چې پوښتنه د نامه جنې وکړي نوم نه ورته وایي، بس دا د خدای د رضا په خاطر زه دا کار کوم او بله چاته وایسمه. اکثرو د کواړیو 3 4 یعنې 6 ګاټونه یې راوړي دي، اکثرو 10 ګونۍ اوړه راوړي، بل چا 70 ډبې غوړي راوړي، بل چا څنګه. خو په دې کې د کندهار د صرافۍ مارکیټ، د اتاق تجارت معاون قادري صاحب، بااحساسه ځوانانو، د کابل څخه ځینې کندهاري ځوانانو، دوی زموږ یو ملګري ته پیسې په لاس ورکړي، چا 100 ډبې غوړي راستولي، چا 70 دانې توسان راستولي، داسې ملګري اخته دي. نو دغه کسانو ته موږ د چا څخه پیسې نه غواړو. خدای دې وکړي چې هر شی به نه وي، که کالي، که بوټونه، که کوټونه، که توسان یې، که اغوستونکو جامې یې، نوي ټوکران یې، زاړه یې، د ښځو کالي، د کوچنیانو، موږ
پر موږ فرق نه کوي. یو خو دغه ادرس ډېر مشخص ادرس دی، بیا نو د ټلیفون نمبر هم کولی سي چې ما چې خپل نمبر اعلان کړی هم اکثرو ته موږ کسانو راستول، موټر به مو ورواستوئ چې د دوی مرسته تر خپله ځایه پورې راورسوو. نو موږ د دوی د مرستې د رسونې ضمانت ورکوو چې په دې کې به هېڅ دغه نه راځي تر هغه مستحقو پورې چې نو موږ ته معلوم دي لیستونه اوسیانو ته پراته دي. ډېری اوس هم څنګونه وي، اما د موادو کمښت شته، خلک ډېر مجبوره دي په هر لحاظ باندې چې کېدلی چې که دوی د مرستې نیت ولري زه ورځم تر هغه ځایه پورې. خو د زکات یې که خیرات یې که بل شی یې د دې دپاره که غواړي چې په ښه توګه باندې او په یو ښه یعنې په ښه طریقه باندې او په دغسې بد حالت کې ورسوي نو دغه تر ټولو ښه وخت دی. نو موږ د هغه تضمین ورکوو. په دغه خیریه کار کې درته بریالیتوب غواړم. ډېره مننه. تشکر. په عزت اوسئ. لیدونکو ستاسې څخه هم ډېره زیاته مننه. تاسو چې په کندهار کې د ځوانانو چارو د امیر ښاغلي پوپل صاحب څرګندونې واورېدلې. د دغو هېوادوالو لاسنیوی او همکاري زموږ داسې هر یو مسلمان دیني او اسلامي وجیبه ده. هیله ده چې موږ هم تر خپله وسه پورې په دغسې یو خیریه عرصه کې خپل ځان وګورو او خپل همکاري وښیو. تر بیا ما عبدالقادر تکین او زما تخنیکي همکارانو ته اجازه راکړئ. پر پاک کلام سپارم.